سلامونه لاملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. هلمند کې د رمضان جام تر عنوان لاندې د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې. تیر ماښام په نظري ورزشي کلب کې د یو لړ مراسمو پر مهال د دې سیالیو افتتاح وشوه چې پکې د هلمند د ورزش امریت مسؤلانو، د کلبونو استادانو، ګڼو ورزشکارانو او خبریالانو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په جریان کې د ځوانانو سالم مصروفیت او راتلونکو سیالیو او تمریناتو ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي چې 24 فایټران به پکې یو بل سره مقابله وکړي. په پیلیزه سیالۍ کې بهرام الدین خپل حریف احسان الله ته او همدارنګه محمد عارف خپل حریف اختر محمد ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د لښکرګاه ښار په نظري ورزشي کلب کې ترسره کیږي چې د روژې مبارکې میاشتې تر وروستیو به دوام وکړي. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د فوټسال رمضان جام سیالیو په دوام بیګا شپه 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ستارګان جاغوري او میهان داوود لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبېدو په موخه میدان ته ښکته شوې چې په پایله کې ستارګان جاغوري د 2-0 په مقابل کې میهان داوود لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د ګردن داوود او المهدي نواباد لوبډلې سره مخامخ شوې او د لوبې په پای کې ګردن داوود لوبډلې خپل سیالي لوبډلې ته 2-1 ګول ماتې ورکړه. د غزنی په جاغوري کې د فوټسال رمضان جام دا سیالۍ د روانې وري میاشتې په 15مه د جاغوري ټولو کلو د 21 لوبډلو په ګډون د غزنی د ورزش امریت له لوري د سبز شهید یاسین کریمي په لوبغالي کې پیل شوي او یوه میاشت به دوام وکړي. هاخوا په بادغیس کې بیا د پهلوانۍ او غېږنیونې لوبې ترسره شوي. د بادغیس د ورزش امریت د معلوماتو له مخې دغه لوبې پرون چهارشنبه د 5 کلبونو په ګډون د 25 لوبغاړو ترمنځ د دې ولایت په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوې. په دې لوبو کې لوبغاړي د 80 اویا اتیا 90 او له 100 پورته د وزنونو په کټګوریو کې تشخیص شوي وو او په یوه ورځ کې ترسره شوې. د لوبو په پای کې حکمت الله د 80 کیلو وزن په لرلو، عبدالصمد د 80 کیلو، محمد ګل د 80، احمد د 90، اقا ګل د 100 او بهنام له 100 کیلو د پورته وزن په لرلو سره د بادغیس د پهلوانۍ منتخبي لوبډلې ته لار ومونده. په پکتیا کې د امن تر عنوان لاندې د والیبال پیل شوي جام سیالیو نیمه پایلوبې ترسره شوې. په پکتیا کې د امن جام والیبال سیالیو په دوام د 4 لوبډلو ترمنځ 2 نیمه پایلوبې بیګا شپه ترسره شوې او په نتیجه کې یې 2 لوبډلې پایلوبې ته ووتې. د نیمه پایلوبو لومړنۍ لوبه د بلند منزلو او ابراهیم خیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د بلند منزلو لوبډلې ابراهیم خیلو لوبډلې ته د 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې نسټي کوټ او احمد آباد ځوانانو لوبډلې سره مخامخ شوې او په نتیجه کې احمد آباد ځوانانو د 3-0 په مقابل کې نسټي کوټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امن جام سیالیو وروستۍ لوبه به نن شپه د احمد آباد ځوانانو او بلند منزل لوبډلې ترمنځ ترسره شي. له پکتیا وراخوا په پکتیکا کې یاران لوبډلې د پکتیکا په شیخیل آباد ولسوالۍ کې د والیبال رمضان جام سیالۍ اتلولي خپله کړه. د پکتیکا د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري په لومړي ځل په شیخیلو ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو د پای په مراسم کې د بدني روزنې او ورزش پر مسؤلانو سربیره ورزشکارانو، مشرانو او د ورزش ګڼو مینوالو برخه لرله. د سیالیو چې 10 ورځې دوام وکړ، پایلوبې ته یې د مرکز خرنې د یارانو او د باکخیل ولسوالۍ لوبډلې وتلې وې. د پایلوبې په پایله کې یاران لوبډلې د 2-0 په مقابل کې بریا خپله کړه او په دې توګه د یادو سیالیو اتله لوبډله ونومول شوه. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې له مرکز خرنې په 80 کیلومترۍ لرې سیمه کې د والیبال سیالۍ په لار اچول شوې وي او پکې د یادو لوبو غوره لوبغاړي هم په ډالۍ ونازول شول. او وروستی بهرنی ورزشي خبر دا چې بیګا شپه د اروپا اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د منچستر سیټي او بایرن مونیخ لوبډلو ترمنځ په زړه پورې لوبه ترسره شوه. په دې لوبه کې د هالنډي آرلینګ له لوري د 3م ګول په وهلو سره مانچستر سیټي لوبډلې خپلې سیالي لوبډلې بایرن مونیخ ته ماتې ورکړه. د بایرن له لوري د لوبې بایلل د انګلستان د رسنۍ د سر ورزشي خبر دی او له دې سره یې د اروپا
او له دې سره یې د اروپا د اتلولۍ لیګ له سیالیو د بایرن مونیخ لوبډلې د احتمالي حذفېدو خبره هم کړې ده. په بیګانۍ لوبه کې منچستر سیټي لوبډلې بایرن مونیخ لوبډلې ته د 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او په دې توګه دغه لوبه د فوټبال د مینوالو ترمنځ په انګلستان کې پر یوه ګرم بحث بدله شوې ده.